د پښتنو په علاقه کې پر ښځو چې کوم ظلمونه کیږي، د دې یو مثال تاسو په شین کربلا کې تاسو ولیدئ چې پر سوشل میډیا باندې دا ویډیو وایرل سوله چې څنګه په یو کونډه باندې ظلم کیږي. قصور یې څه دی؟ وړه یې پکار دی، د بچیانو دپاره پکار دی. د ایم پی ای و کور و مخ ته چې دی هغه احتجاج کوي چې بای ماته وړه راکه، هغه وایي یا والله کې درکم، پر دا سر باندې چې دی سکان باندې وایي او ټول جهان وکتل چې دومره بې عزتي، دومره غلطه کار چې په پښتون یګه سره تصور نسی کولی. دا زموږ په اقدار کې نسته چې پر زنانو باندې لاس پورته کوي. پر زنانو خو لاس چې دی هغه یو جړه یو بې غیرته انسان چې دی هغه به لاس پورته کوي. نو پر دا باندې به نن موږ مجلس کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم نقیب الله کرزی. نن به موږ په د پښتنو په علاقه خاص کر کلی کربلا چې د سیدانو علاقه ده، د ښو خلکو علاقه ده او یقینا ښه خلک هم دي، لیکن ښه و بد خو په هر یو کې شته. په دا علاقه کې تېره ورځ چې دی یو ویډیو وایرل سوله چې یو زنانه یو کونډه د خپل بچیانو دپاره د ایم پی ای د جمعیت علما اسلام د ایم پی ای و کور و مخ ته ولاړه ده چې بای ماته وړه راکه. دا دومره وړه تقسیمه په جهان کې تقسیمه د شوشا دپاره ویډیوګانې جوړوي چې بای زه خو هم وروره دی بونډاله سړی یم، زه خو هم د ولس او د خلکو دی چې دی همدرده سړی یم او وړه چې دی هغه تقسیموم. نو ماته هم وړه راکوه یا نه ورکوي. د ایم پی ای چې کوم قومندانان دي، ورونه دي، خپلوان دي، هغه پر دا سر باندې وایي ښځه نه سوله یو مار سوله نه. نو ډیره ناشدي خبره ده چې دا رقم هم کېدلی سي. پر دا باندې به دوستانو مجلس کوو، خو د هغه څه مخکې تاسو زما دا یوټیوب چینل چې دی هغه سبسکرایب کړئ او دا د ګنټۍ بټن چې دی هغه پریس کړئ. هر ماښام به دلته د نقیب کرزي مجلس کیږي، دا زما یوټیوب چینل دی، تاسو یې سپورټ کړئ او موږ به د پښتون علاقه کې چې کوم مسلې مسایل دي پر دا باندې به موږ په را روانو شپو کې مجلسونه کوو. ستاسو د تعاون ډیره شکریه. ما له واتساپ میسیجان راځي، ستاسو د طرفه راځي. دا لاندې زما نمبر چې دی په ډسکرپشن کې موجود هم دی، پر دا باندې تاسو نوې ناولده د ما سره شریکولی سي. نوې ناولده خبره راله نو دا زموږ په پښتني علاقه کې چې ضلعفشین ورته وایي او دلته بیا کربلا ده. کربلا چې دی هغه د عراق کربلا نه ده ورور، دا دلته کربلا جوړه سوې ده، نه ظلم انتیا ده. په هغه کربلا کې اوبه بندې سوې، په هغې کربلا کې وړه و، ډوډۍ و، خوراک چې دی هغه بند سوی دی. یو زنانه یو کونډه د خپلو بچیانو دپاره چې ظاهره ده هر څوک خپل بچیان لري، خپل ځان نه قیاس کوي چې یاره ستا بچیان وږي نو څه به وکړو. د غلو څه چې کله څوک انټرویو وکړي چې بای ته ولې غلا کوي، وایي یاره موږ خو هم بچیان دي، موږ خو هم رزق غواړو وروره، دوی ته بیا موږ د کومې خوا ورکوو. نو دا کلي کربلا کې چې کومه ښځه ده دا خو هم راوتلې ده د خپل بچیانو دپاره رزق غواړي، وړه غواړي. دا ایم پی ای او دا سیټانو دا خلک د شوشا دپاره د ویډیوګانو دپاره نه دا وړه وشیان بیشي او بیا پر سوشل میډیا باندې خپور کی او رسنۍ کې خپور کی چې بای موږ خو هم دی بونډاله یو، موږ خو هم دی سخیان یو، موږ خو هم دی ښه انسانان یو، همدرده یو د خلکو غنه دا دې وړه بیشو. نو دا ګرده نمود نمایش د ریاکاري ده. نو زه هسې هم د دې خلاف یم چې یاره دا رقم په لین کې په بې عزته طریقه باندې و خلکو ته چې دوی دا وړه وشیان ورکوي، خیرات ورکوي، قوم چې دی هغه فقیر او ملنګ چې دی هغه ثابتوي. ته وګورئ امارت اسلامي کې په د افغانستان کې دا حکومت چې دی هغه څنګه باوقاره با عزته طریقه باندې په خلکو کې خیرات بیشي. هېڅوک نه دی جنتنګ، هر سړی فلاحي او اسلامي حکومت خو د هغه ته وایي نه. د هغه زه چې نارې او چغارې ومه دا رقم زما رقم نور په لکاو انسانان سته په خپله علاقه کې لګیا دي د اسلام د تبلیغ دپاره، د اسلامي انقلاب دپاره په یو څه نه یو څه درجه کې خپل اواز چې دی هغه پورته کوي. نو موږ هم لګیا یو وروره، د توتکۍ والا خبره ده نه، د نمرود اور چې ولګېدی نه په حضرت ابراهیم علیه السلام باندې، نو کربوړی لګیا و اور ته پوک ورکوي نه، په دغه خو د کربوړي خلاف دی د اسلامي فلسفه کې. او توتکۍ چې د هغه
په خپل مشک کې اوبه راخیستې ولې پر دا اور یې ور څولې چې دا اور مړ سي. نو ګرد ویلی چې بھائی دا ستا په دا دومره مشک کې دا اور دی، د نمرود اور دی وروره، خو در اسمان لمبې ځي تر وریځې ځي، دا څنګه مړ کېږي؟ ویل زما بس د غونګه وس دی، د غونګه چې دی هغه خپله مشکه لرم او د غونګه اوبه راپورته کوی سم. زه څه هلیکاپټر خو نه یم د امریکې غږ چې په لاس انجلنس کې جنګل ور واخیستې او زه به اوبه پر څښمه. وایي بس مشکه خدای راکړې د غونګه اوبه په څښم. نو موږ هم د اسلامي انقلاب د لارې دپاره د دغه د کاروان د ملګرتوب دپاره په یو څه نه یو څه درجه کې لګیا یو وروره، یو ماټ ګوډ یو خپل محنت کوو. نو دا رقم زموږ په علاقه کې که اسلامي انقلاب نه وي، فلاحي اداره نه وي، فلاحي حکومت نه وي، دا خو د غلو حکومت دی. فام 47 والا دی ورور عمران خان یې په جیل کې اچولی دی نه، نو خود به دا ترا ظلمونه او شیان لګیا. ولې انصاف خو شته نه، موږ خو د انصاف طلبګار یو، د حق ملګرتیا کوو او د اسلام د اسلامي انقلاب مدینه د ریاست مدینه ملګري یو نه. نو دا رقم دلته دا د پښتني وطن کې دا د ښځه چې دا د کونډه، یو خو دا د کونډې هېڅ حق نشته په دا معاشره کې نه، هر څوک په سپک ورته ګوري. لکه اوس که دا میړه درلودو یا خپلوان یې درلودو، نه به دا کلي کربلا کې دا خلکو دا اجړه صفته 12-14 خلک چې د ګور د مخه لګیا دي په زنانه کې ورور د ګوټو سره ختلي او سکان ورته بند کړي، پوړنې ورڅوي، بې عزتي یې کوي. دا بې غیرته نه ده، دا ناشدي نه ده، دا د پښتنو کې ګسره یو ځای سوي دي. په ټوله وطن کې ته ماته راوښو په ثبوت کې چې په زنانه کې دا رقم سره عام چې دی هغه بې عزتي کېږي. دا ناشدي او خالي به د کربلا کې وسو. ظاهره د ګرد کربلایان نو نه دي ورور. کربلا کې ما خپل تبلیغ چې دی هغه سیروزې لګولې دي، ښه ماجتان دي، زبردست ښه مسلې دي، ګړیانې ورور یوه نه ورور 12 ګړیانې چې دی هغه په کربلا کې په هر مسجد کې چې دی هغه راځړېږي، مسلې دي ورور، ښایسته ټنډه یخ او بیا ګرمې اوبه او هر سهولیات، ښه سنجاخانې، ښه مسافرخانې. ته چې ورته وګورې یاره دا زبردست وي. ته چې وایې یو تاج محل لرالم، یو شیش محل لرالم، نه په کربلا کې دومره ښایسته مسجدان دي او موږ فخر په کوو او شکر دی الحمدلله چې دا په خلکو کې دا شعور شته چې مسجدان و مدرسې و دا چې دی هغه آباد ساتي. موږ د دې ملګرتیا کوو. لیکن دغه ظلم چې پر وړه باندې نه، نو دا په کلي کربلا کې چې ما دا ویډیو ولیدله، ماله د حضرت بجلیګل رحم الله دغه خبره په یاد راغله نه. مولانا بجلیګر رحمت الله علیه به کله کله دا یو شعر ویل نه، چې ویلې हमको तो मुयसर नहीं मिट्टी का दिया भी और घर पीर के बिजली के चिराغों से रोशन. آی خوارکۍ کور ته کربلا والا زنان ښیمه نه، میرمن ښیمه نه، وړه نه لري، دی لګیا دی پر دا سر یې وایي وړه نه در کوو. هغه وایي بای وړه راکړئ زما بچیان د وږي مري وروره فرض روزه ده. دی وایي یا والله کې در کوم. نو خو پر دغه سره جنګ دی نه، نور نو پر چیش سره جنګ دی، څه جایدادونه خو نه سره. هغه وایي وړه راکړه، دی وایي نه در کوو. دا دومره دنیا کې ته بې شی ودې ته ولې نه ورکوې؟ دا د کربلا دغه زنانې ته زه سلام پیشوم. هر باشعوره سړی، هر تعلیم یافته سړی باید چې سلام خراج تحسین ورته پیش کړي چې بھائی زبردست یار. څه لکه دا مشر محمود خان چکزي صاحب لور چې ده تاترا چکزي، یا د عثمان شهید لالا لور چې ده باتوره. نو دا رقم دا د کلي کربلا چې دا زنانه د وړو دپاره جنګ کوي او د 12-14 اجړه صفته خلکو سره په جنګ اخته ده. وایي وړه راکړه، هغه وایي والله کې درکړم نه. پر دا سر یې وایي ښځه نه سوله مار سولو چې کوټي یې نه. دغسې په پښتني معاشره کې دا تر کېږي، دغسې سوي دي، دومره ناشدي، څومره ظلم سوی دی، څومره غلطه خبره ده نه. دا ښځه د ایوارډ وړ ده. دا د کلي کربلا کې چې 12.5 سکان خوړلي دي، دا ښځه د ایوارډ وړ ده. باید 12.5 ایوارډ خلک ورکړي، دا کمیشنر یې ورکړي، MP یې ورکړي، علما یې ورکړي، سماجي کارکنان یې ورکړي. 12.5 وړه
پارسل ورورسي 12 ایوارډ اوس نه کارکردګي والا ورکړي لکه نه امالنا ناصر و د ابي پانیزي د اداکاران ته چې ایوارډونه ملاویږي دې تم باید چې ایوارډ خلک کور ته وروړي چې د مور شدید سه 12 صفت د اجړه صفت خلکو سره په جنگ اخته وي ته خو د میوند ملاله ته باید چې وګدا پی ټی آی والا ګسه باید چې په الیکشن کې ودرې اسیم کونډه د میړه ګور چیر دی نه ګور چیر ورک دی کمړ دی نه اوس کې میړه ولو یو چا بل لاس وروړي ولا کسړی لاس وروړي بای پښتني معاشره کې دا ترا ناشدي دا باید چې په تاریخ کې ولیکل شي چې په کلی کربلا والا بعضې اجړه صفته خلک را ولاړ سلو زنان یې دونګه وډبوله چې شلو وړه یې پکارو باید دا چرګه نه دلدلې د خپل بچیان دپاره د چچیان دپاره د پښې سره په جنګ نه یخته نو دا د کلی کربلا والا چې کومه ښځه د زنانه ده دا د ایوارډ وړ ده لکه مولانا ناصر و حبیب پانیزي ته چې ایوارډ اوس نه کارکردګي ملاویږي دې ته هم باید 12 ایوارډ ملاوي شي ولې 12 سکان یې خوړلي دي او 12 پارسله وړم باید څوک ورکړي زما ورته سلام دی دا د میوند ملاله ده دا زموږ باید چې پی ټی آی والا او دا نور خلک په کونسلري په الیکشن کې ودرې شي هر ته څنګه بهادر په مخامخ د سړی سره په جنگ اخته سکان خوري څنګه بهادر زاریان یم چې ماښام به خوراکي د پر دا سر باندې او پر دا بدن باندې او پر دا وژو باندې وروره کم کریم لګولی یا به کم بام لګولی یا به ایوډین به لګولی که چیش به لګولی زخمی خو څنګه زخمونه چې خوړلې دي د غونګ ایوارډونه ورکي د غونګ چې دي دا باید چې د جرګې سره ممبر سي نه نو زموږ په وطن کې د ښځو سره دومره ناجایزه چې کېږي دا د غندنې وړ ده ناشدي وړ ده دا هغه سره د قیامت هغه آخري نشانیان دي ښځې زنانې ته میرمنې ته عزت ورکول د هر پښتون چې دی هغه لکه فرض لمونځ دا ترا باید چې وشي زموږ خو چې کله غټ غټ جنګونه وشي دا ښځې قرآن شریف راواخلي او غټ غټ جنګونه چې دی هغه دپاره معاف دي نه ښځه چې ننواتې له چا له ورسي خلک چې دی هغه په چادر کې دغه ډېر غټې غټې دشمنیان ور معافوي زاریان هم په دا کلي کربلا کې څنګه اجړه صفته خلک دي چې د ښځه میرمن په دا سر وایي چیش دی وړه یې پکار دی وړه د هر چا پکار دی وروره ورې که کم یې نه لرې ایم پی دا دومره غلاوې کوي ډرامې تماشې کوي دا ښځې ته اوس وړه هم ورکړه وروره ولا که نه اف آی آر وسي نه شی وسي دا به برته خلک د هغه خلک سر راپورته سي برته به ورسي موږ څه غول وخوړو څه غلط کار وسلو دا وسلو بس جک یې ووهلې ایله یې که معاف یې که واخه دا وړه واخه نوکري دې پکار ده باید دا نوکري هم واخله نه باید ایوارډ ورکړه سزا دلته چاته نه ملاویږي ام پی د چیرې سزا ملاویږي نه ایوارډ خو ورکړي وروره خراج تحسین ورکړي که انجیوز والا دي که دا د سماجي ورکران دي باید چې ملګرتیا یې وکړي انشاءالله سبا بیا ستاسو په چوپړ کې حاضریږم حاضردم نقیبې قضیې ته ورکړي اجازت خو د هغه څه مخکې دا زما چینل سبسکرایب کړي او کمنټ پر ورکړي یو کمنټ پر ورکړي یو زړه مړه داسې یو شی مې یو ښایسته کمنټ پر ورکړي چې زموږ هم حوصله افزایي وشي هر ماښام به که خدای کول پر دا باندې به موږ مجلس کوو ما ته راکړئ اجازت د الله په امان اسلامي انقلاب زنده باد